د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، الله رب العزت موږ او تاسو د امتحان لپاره پیدا کړي. الله رب العزت ګوري چې څوک د دنیا په خوښیو او مزو کې غرقیږي او څوک د الله رب العزت د رضا لپاره نیک اعمال ترسره کوي. الله رب العزت په سورة ملک کې فرمای: لیبلوکم ایکم احسن عملا، تر څو زه وګورم چې له تاسو نه څوک نیک اعمال کوي. په ځینې روایاتو کې راځي چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه او ویې ویل: ای د الله رسوله، نیک عمله یا د نیکو اعمالو کوونکی څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته فرمای: احسنکم عقلا واورعکم عن محارم الله تعالی واسرعکم فی طاعته سبحانه. د هر چا چې پوهه ښکلې وي، له حرامو نه ډیر پرهیز وکړي او د الله رب العزت د اوامرو د پرځای کولو لپاره تر نورو ډیر هڅه وکړي، دا ډیر زیات نیک عمله دی. د دې ټولو رجه بیا هم څه ته ده؟ تقوا ته. یعنی چې د الله رب العزت په اوامرو او احکامو باندې عمل وکړي او د څه نه چې الله رب العزت نهی کړي د هغه نه ځان وساتي او د خپلو د ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړي. ځکه تقوا یوه ډیره د قدر وړ او لویه میوه ده. ځکه تقوا هغه عمل دی چې له امله یې متقي انسان ته الله رب العزت ابدي او تلپاتې میوې ورکوي او الله رب العزت د جنت وارث جوړوي. د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د دې خبرې زیری ورکولی شوی، لکه چې الله رب العزت په سورة مریم کې 63 آیت کې فرمایي: تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. د پاک جنت وارث موږ د خپلو بندګانو څخه هغه څوک جوړوو چې پرهیزګاره وي. د جنت د وارث جوړولو معنا دا ده چې په جنتي انسان به الله رب العزت د جنت تلپاتې میوو او د نعمتونو لورینه وکړي او الله رب العزت به د دغه نعمت څخه متقي انسان د تل لپاره برخمن کړي او همدغه جنت به د ده تلپاتې ځای وي. هغه ورور به الله رب العزت د جنت وارث وګرځوي چې هغه د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند وي. هغه ځوان به الله رب العزت د جنت وارث وګرځوي چې هغه د محمد رسول الله د سنتو پابند وي، ځان د منکراتو، فجایعو او د فساد نه ژغوري.
اما هغه ځوان چې نه یې مانځه ته توجه شته، نه یې د محمد رسول الله سنتو ته توجه شته، نه د الله رب العزت په حکمونو او اوامرو عمل کوي، بلکې د دنیا ژوند ته یې ژوند ویلی، خپل عمر او ځواني په ګناه کې عبث تیروي، دا د جنت وارث نه بلکې هغه به د جهنم وارث وي. همدارنګه هغه خور الله رب العزت د جنت وارثه ګرځوي چې هغه د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو مطابق عمل کوي، د الله نه ویریږي. که د هغې عمل دی، که د هغې اخلاق دي، که د هغې جامه ده، ټول د الله رب العزت د دین سره موافقه ده، نو داسې خور به الله رب العزت د جنت وارثه ګرځوي. اما هغه خور چې د الله نه نه ویریږي، عمل د الله رب العزت د وینا خلاف، اخلاق د الله رب العزت د وینا خلاف، جامه د الله رب العزت د وینا نه خلاف، خپل ژوند په ګناه و فساد و بېنمازي او بېستري کې تیروي، دا خور کله هم د جنت وارثه نشي ګرځېدلی. راځئ ګناهونو ته شا کړئ، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، تر څو الله رب العزت موږ او تاسو د جنت وارثان وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت آل عمران کې 133 آیت کې فرمایي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. د خپل رب د مغفرت او د هغه د جنت په طرف په منډه کې له یو بل څخه وړاندېوالی وکړئ چې د جنت عرض او د جنت پلنوالی د ځمکو او آسمانونو سره برابر دی. الله وایي هغه د متقیانو لپاره تیار شوی دی. جنت د ګناهګارانو ځای نه دی، جنت د متقیانو ځای دی. راځئ د خپلو ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړئ، تر څو الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت آل عمران کې فرمایي: لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله فرمایي خو کومو خلکو چې د خپل رب تقوا اختیار کړه، د الله نه وویرېدل، د الله ویرې ته یې په خپل زړه کې ځای ورکړه، ګناهونو ته یې شا کړه، د همدغو لپاره جنتونه دي چې د هغې د لاندې نهرونه روان دي، په هغې کې به دوی تل اوسیږي. دا د الله رب العزت لخوا میلمستیا ده، او کوم څه چې د نیکو بندګانو لپاره دلته دي هغه ډیر غوره دي. الله وایي: وما عند الله خیر للابرار. د دنیا ژوند محدود ژوند دی، د دنیا ژوند لنډ ژوند دی، اما هغه ژوند چې الله رب العزت تاسو ته په جنت کې درکوي هغه تلپاتې ژوند دی. هلته نه غم شته، هلته نه زړښت شته او نه څه تشویش شته. نو د دنیا په دې لنډ ژوند باندې خویندو او ورونو د خپل ابدي ژوند مه تباه کوئ، ګناهونو ته شا کړئ، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ، تر څو الله تاسې متقیان کړي چې کله متقي شوئ الله به تاسو د جنت وارثین جوړ کړي. او که خدای مکړه تاسو نه د حرامو او د حلالو تفکیک کوه، نه مو د ګناه او د ثواب تفکیک او تمیز کوه، نو بیا د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې درېدل او الله رب العزت ته ځواب ویل ډیر سخت دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه د خپل وخت خلکو ته فرمایي: انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي: تاسو ډیر داسې کارونه کوئ
چې ستاسې په سترګو کې ستاسو له ویښتو نه ډیر باریکه وي، یعنې ډیر سپک او معمولي وي، مګر موږ همدغه کارونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې سخت تباه کوونکي کارونه ګڼل. په کومه زړه کې چې د الله رب العزت ویره هر څومره ډیره پرته وي، په همغې اندازه له ګناهونو او د الله رب العزت د نافرمانی څخه ویریږي. او په کومو زړونو کې چې د الله رب العزت ویره هر څومره کمه وي، هغومره د ګناه په کولو کې زړور وي. د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په زړونو کې د الله رب العزت ویره پرته وه. همدغه وجه وه چې هغو به د معمولي څخه د معمولي ګناه په کولو کې هم ویره محسوسوله. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او بیا ورپسې د صحابه و کرامو رضی الله عنهم وخت پای ته ورسید، له همغې ورځې را په دې خوا د خلکو په زړونو کې ویره ورځ تر بلې کمېدله، تر دې چې سخته تباه کوونکې ګناه هم خلکو ته سپکه او وړه ښکاري او په کولو یې څه ویره نه احساسوي. له همدې امله ضروري خبره دا ده چې د الله رب العزت شان او عظمت ته په زړونو کې ځای ورکړو، له هغه نه وویریږو او له ګناهونو څخه ځان وساتو. کومه انسان چې ګناه کوي، د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه کوي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې د هغه په زړه کې د الله ویره نه ده پرته. ځکه د چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي، د جنت او د جنت د نعمتونو هیلهمن وي، هغه کله هم ګناه ته نه نږدې کیږي. نو خویندو او ورونو، راځئ الله ته رجوع وکړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین باندې په واقعي شکل باندې ځان پوه کړئ، په خپلو کړو ګناهونو باندې توبه وباسئ، تر څو الله په تاسو رحم وکړي او د جنت وارثان مو وګرځوي. امام احمد رحمه الله د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث په خپل مسند کې رانقل کوي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي، ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه او ورته مې ویلې ای د الله رسوله ما ته وصیت وکړه. کله مې چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل اتق الله حیث ما کنت او اینما کنت. په هر ځای کې چې یاست د الله رب العزت نه وویریږه، د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. که موږ او تاسو هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یو وصیت باندې عمل وکړو او په هر ځای کې چې یاستو د الله نه وویریږو، الله به کامیابي زموږ په برخه کړي، الله به مو د جهنم نه وساتي. همدارنګه امام مسلم د حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د نیکی او ګناه په اړه باندې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ځواب راکړ، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرهت ان یطلع علیه الناس. غوره اخلاق نیکی ده او ګناه هغه ده چې ستا په زړه کې ناخوالی او ملامتي پیدا کړي او ته دا ونشې زغملی چې خلک دې له دې څخه خبر شي. په دې کې یو مهم اصل دا بیان شو چې نیک اخلاق نیکی او خیر دی، ځکه چې د نیکو او ښکلو اخلاقو لرونکی انسان یوازې د خیر کارونه غوره کوي او له رذالت او بدو خصلتونو څخه ځان ساتي. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي، الله دې موږ متقیان جوړ کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته تلایقی د سنداربان غواړو نصرتونه هر چا
سارا کلا طرفا تا تا فسجدویم تا تا فسجدویم تلایقی دسنا ربا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کله چې حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نیکي او ګناه په اړه باندې پوښتنه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرهت ان یطلع علیه الناس. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث کې د ګناه په اړه هم ښه په وضاحت سره خبره شوې ده. هغه داسې چې د هر بد او ناوړه کار په کولو سره د انسان ضمیر هغه ملامتوي او د ملامتي له امله هغه ویره محسوسوي، خو دا تر هغه وخته پورې کیږي تر څو د انسان فطرت مسخه او زړه یې مړ شوی نه وي. ځکه چې کله فطرت بدل او زړه مړ شي نو بیا د غټې نه په غټه ګناه هم د انسان په زړه کې نه څه اضطراب، ناخوالی او ملامتي پیدا کیږي او نه له چا څخه ویره کوي. دا داسې یو شی دی لکه د انسان د حس کولو صلاحیت چې پر ځای وي، او کله چې انسان د حس کولو وړتیا ولري نو له امله یې ښه او بد بوی هم حس کولی شي او هم ترې ځان ژغورلی شي. مګر تل تر تله د ګندګي په خوا کې او د ګندګي په څلو او ډیریو باندې کیناستل او د هغې په خوا کې ژوند کول د انسان حس له منځه وړي، او کله چې د انسان د حس قوه له منځه ولاړه شي نو که بیا دا د ناولي په ډیرۍ باندې ناست هم وي بدبویي نشي حس کولی او نه دا وړتیا لري چې بدبویي حس کړي، ځکه چې د ده د حس قوه له منځه تللې ده. همدارنګه چې کله زړه ژوندی وي، فطرت ژوندی وي، چې کله یوه ګناه کوي نو په خپلې ګناه باندې د الله نه ویریږي، خپل ضمیر هغه ملامتوي او د الله رب العزت نه ویره محسوسوي. خو کله چې زړه د ګناه په کولو باندې مسخه شه، مړ شه، نو د غټې نه چې غټه ګناه هم کوي نه یې ضمیر هغه ملامتوي او نه د الله رب العزت ویره احساسوي، ځکه چې زړه مړ دی نو د څه احساس نشي کولی. د ابن ماجه او د دارمی حدیث دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل یا عائشه ایاک و محقرات الذنوب فان لها من الله طالبا. ای عایشې ته ځان له هغې ګناه څخه هم لرې وساته کومه چې وړه، معمولي او سپکه ګڼل کیږي، ځکه چې د هغې ګناهونو لپاره هم د الله رب العزت په وړاندې یو مطالبه کوونکی او یو سوال کوونکی شته دی. د دې څخه مطلب دا دی چې د داسې ګناهونو لپاره هم یو ډول عذاب ټاکل شوی، او هغه کسان په خپله غیږه کې رانغاړي چې واړه ګناهونه کوي نو معلومیږي چې په خپله هغه عذاب له الله رب العزت څخه غوښتنه کوي چې د داسې ګناهونو کوونکی ما ته راوسپاره. د دې اعتبار له مخې په حدیث کې چې د طالبان ټکی راغلی د تعظیم په هغه کې د تعظیم اظهار دی، او د جملې په اعتبار سره طالبان د عظیمن په مفهوم کې راځي، نو له همدې امله د دې خبرې لپاره هم مناسب نه ده چې یو کس د دې امر څخه غافله شي او په هغو ګناهونو یې پروا نه وي چې د صغیره ګناهونو په حکم کې راځي، دوی یې ډیر واړه او آسانه بولي، نه یې پرېږدي او نه ترې توبه کول اړین بولي، له همدې امله یې په کولو کې څه ویره او ترهه نه احساسوي. نه یوازې دا چې دوی وړه ګناه سپکه او معمولی بولي، بلکې له دې خبرې څخه هم غافله او سترګې پرې پټوي چې په وړو ګناهونو باندې اصرار، یعنی هغه بیا بیا کول او په هغې نه پښیمانه کیدل، له هغې ډډه او توبه نه کول او په هغې باندې د خفګان د نه ښکاره کولو له امله وړه ګناه هم د لویې ګناه په حکم کې راځي. هسې هم که څوک فکر او غور وکړي
نو هره وړه ګناه هم د الله رب العزت د شان او عظمت په نسبت کبیره او لویه ګناه ده چې وړه برخه یې هم ډیره لویه جوړیږي د دې خبرې حقیقت له دې څخه معلومیږي چې کله کله الله رب العزت په لویه ګناه انسان ته سزا نه ورکوي بلکې په وړه ګناه باندې نیسي او عذاب ورکوي او تر کومه چې د قرآن کریم د دې آیت خبره ده چې الله فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو واړه ګناهونه به ستاسو د هغو عبادتونو له امله پرېمینځل شي کوم چې ګناه له منځه وړي خو شرط دا دی چې تاسو به په نوم ګناه څخه ډډه کوئ هغه که وړه ګناه وي او که لویه په دې آیت کې شرط یوازې د لوی ګناه څخه د ځان ساتلو لپاره نه دی راغلی لکه څنګه چې معتزله فکر کوي بلکې په دې آیت کې شرط د دې لپاره راغلی چې تاسو به په نوم ګناه څخه ځان ساتئ ځینې ورونه او خویندې وړه ګناه نه ګڼي او حتی د هغو په کولو باندې اصرار کوي خو هغوی په دې باندې نه پوهیږي چې دا وړه ګناه د الله په نزد باندې لویه ده او په وړې ګناه باندې اصرار کول انسان کبیره ګناه ته راکاږي او کبیره ګناه ته جوړیږي او د لویې ګناهونو نه د وړو او لویو ګناهونو نه ځان وژغورئ په کړې ګناه باندې توبه وباسئ د خپلو ګناهونو علاج په تقوا او توبې سره وکړئ تر څو الله رب العزت ستاسو نه راضي شي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته فرمایي دا روایت په کنز العمال کې موجود دی ای ابو هریره ته متقي شه تر ټولو ډیر عبادت کوونکی به جوړ شي ای ابو هریره ته قناعت کوونکی شه تر ټولو ډیر شکر کوونکی به جوړ شي ای ابو هریره څه چې ځان لپاره خوښوي همغه د نورو لپاره هم خوښ کړه مؤمن به جوړ شي ای ابو هریره له ګاونډیو سره ښه سلوک کوه قوي مسلمان به جوړ شي ای ابو هریره لږ خندا کوه زړه به دې ژوندی شي ځکه چې ډیره خندا زړه وجني نو که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه 15 نصیحتونو باندې چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته کړي دي هم عمل وکړو انشاء الله چې الله رب العزت به موږ سرفرازه او کامیابه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې لري الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي الله رب العزت دې موږ متقیان جوړ کړي او رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړو تر څو رب موږ د جنت وارثین وګرځوي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ غواړو نصرتنا هر چاره کې له تا ربه تا ته فسجدو یو تا ته فسجدو یو ته لایق د ثنا ربه غواړو نصرتنا هر چاره کې له تا ربه تا ته فسجدو یو ساس کی ویرا بیشی ستا در رحم له اسمان څخه ساس کی ویرا بیشی ستا در رحم له اسمان څخه خوله کې د ماهی خوله کې د ماهی بیا ملغلره شي صفا ربه غواړو نصرتنا هر چاره کې له تا ربه تا ته فسجدو یو تا ته فسجدو یو
تلایقی د سنا ربان غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا ته فسجدو څومره لوی قدرت دی سبحانک سبحانک څومره لوی قدرت دی سبحانک سبحانک وردی کړه خلیل ته وردی کړه خلیل ته پس کروټو کې پناه ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا ته فسجدو تا ته فسجدو تلایقی د سنا ربا غواړو نصرتنا هر چاره کې لتا ربا تا ته فسجدو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین دنیا کې الله تعالی انسان ته ډېره مختصره او ډېره عارضي او ډېره فانی او ډېره ژر ختمېدونکې زندگی ورکړې ده د دې زندګۍ په عاقب و انجام کې انسان د ډېرو لویو منازلو سره مخامخ کیږي چې یو منزل د قبر دی دویم منزل د قیامت د ورځې دی او بیا منزل د صراط دی او د هغې څه وروسته جنت یا جهنم دی د الله تعالی نظام داسې دی چې الله تعالی د دې را روانو منازلو د هغې ټوله راحت و اساني د انسان پر دې مختصر منزل باندې موقوفه کړې ده چې د دنیا منزل دی که چیرې د انسان په دنیاوي زندگی کې درستګي او صحت راسي نو بیا د انسان د پاره پر روانو ټولو منازلو کې سهولت او اساني جوړیږي او د دنیا د زندګۍ سهولت او اساني الله تعالی دا بیا پر دین باندې موقوفه کړې ده که چیرې د انسان په دین کې درستګي او صحت راسي نو بیا د دنیا په دې مختصر منزل کې انسان ته سهولت او راحت پیدا کېدای شي دا صرف یو شیطانی دوکه ده
چې په دنیا کې راحت او سکون پیدا کول، په دنیا کې خوشحالي او نعمت پیدا کول، دا بغیر د دین څخه هم کېدای شي. نو ما درته ویل دا صرف انسان په دماغ کې د شیطان د طرفه یو دوکه راتلی شي. په دنیا کې د راحت اسباب و وسایل ځان له پیدا کول دا جلا خبره ده، لیکن چې کم حقیقی راحت دی، کم قلبی سکون و اطمینان دی، ځان له پیدا کول دا جلا خبره ده. د دنیا وسایل و اسباب د راحت دا بغیر د دینم سړی پیدا کولی شي. مال و دولت به ځان له پیدا کی، او جایداد او مځکه به ځان له پیدا کی، او بنگلی و کارخانه به ځان له پیدا کی. لیکن دا یو حقیقت دی چې کم قلبی سکون دی، کم حقیقی خوشحالی ده، کم حقیقی راحت دی، هغه انسان په دنیا کې د وسایلو په ذریعه نه، بلکې هغه انسان ته په دنیا کې د دین په شکل میسر ګرځي. هغه حقیقی راحت و سکون انسان په دنیا کې بغیر د دین نشي پیدا کولی. نو ځکه دا هم یو حقیقت دی چې حقیقی راحت او سکون الله تعالی په دنیا کې هغه چاته ورکړی دی چې د کم چا زندگی د دین په اتباع کې تیریږي او د هغې ژوند د دین تابع روان وي. حضرت سفیان ثوری رحمه الله به یو قول دی، هغې به دا وایي که چیرې د دنیا بادشاهان، د دنیا حاکمان، د دنیا مالداران دا په هغه حقیقی سکون و خوشحالی باندې خبر سي چې په دنیا کې الله تعالی خپل اولیاء او بزرگانو او نیکانو ته ورکړی ده، نو بیا به د دې په مقابل کې تورې راواخلي او د دې په مقابل کې به معرکې ته تیار سي په دې شکل چې د هغې د لاسه څه د حقیقي راحت و سکون وباسي. نو حقیقی راحت و سکون د دنیا په زندگی کې الله تعالی پر دین پورې تړلی دی. که چیرې دین په زندگی کې راسي نو بیا به حقیقی راحت و سکون انسان ته په زندگی کې، او که چیرې دین په زندگی کې نه بیا به اسباب هم ډیری، وسایل به هم ډیری، مال و دولت به هم ډیری، او کوټې او کارخانې به هم ډیری، لیکن د انسان زندگی به په پریشانی او په غم او په بیچینی او بې سکونی کې روانه. او د دین درستگی د انسان دا د انسان د اخلاق و باطنو پر صحت باندې موقوفه ده. چې کله د انسان په زړه کې اخلاق باطنه درست سي نو بیا خو دین کې درستګي رااله، او چې د کم چا په دین کې درستګي رااله هغې ته د دنیا راحت و خوشحالي الله تعالی په نصیب ورکړه، او چې د کم چا د دنیا په زندگی کې د دین سره تعلق پیدا سو نو هغې ته پر روانو منزلو کې الله تعالی سهولت و اسانی په نصیب ورکړه. بیا د هغې سره د قبر په زندگی کې آسانی ده، بیا د هغې سره د قیامت په میدان کې آسانی ده، بیا د هغې سره د صراط پر تیریدلو په دوران کې آسانی ده، بیا د هغې سره د جنت د نعمتو په شکل باندې ډیر راحت او ډیر لذت دی. نو د دین صحت دا بیا پر اخلاق و باطنو باندې موقوفه دی. نو د انسان د پاره د ټولو څه بنیادی عمل هغه په خپله زندگی کې اخلاق باطنه پیدا کول. زه ستاسو مخته د اخلاق باطنه یو جز پیښوم چې په هغې باندې د انسان زندگی څنګه روانه سي او د هغې په وجه د انسان د دین سره تعلق څنګه پیدا سي. زه دا وایم چې اخلاق باطنه کې یو باطني خلق دی زهد. اوس دا د انسان د پاره په خپله زندگی کې راوستل او د دې په شکل باندې خپل دین سمول او د دې دین په شکل په دنیا کې سکون و اطمینان پیدا کول او د آخرت په منازلو کې راحت و خوشحالي پیدا کول. زهد څه ته وایي؟ تاسو به اورېدلي زموږ په معاشره کې خلک وایي یار فلانکی سړی ډېر زاهد دی، فلانکی سړی ډېر عابد دی. زاهد او عابد هغه سړي ته ویل کېږي چې په هغې کې زهد راسي. او زهد وایي د دنیا بې رغبتي، چې د دنیا سره د سړي رغبت کم سي، د دنیا سره د سړي مینه کم سي، او د انسان د زندګۍ سره او د انسان د زړه سره د دنیا محبت لري سي. او د انسان د دنیا محبت په زړه کې داسې نه وي چې ټوله ورځ د دنیا په وسوسو سوچو کې او ټوله شپه د دنیا په فکرو خیالاتو کې
او ټوله ورځ پر انسان باندې د دنیا په طلب او په منډو ترنډو کې تېره سي. نو په دغه شکل باندې محبت د دنیا د زړه څخه لرې کول دې ته ویل کېږي زهد. او دا د اخلاق باطنو سره یو بهترین خلق دی او دا د اخلاق باطنو یو بهترین نمونه ده. د هر انسان د پاره د هر مسلمان د پاره په زندگی کې زهد پیدا کول. د زهد معنا دا چې د دنیا محبت د زړه څخه لرې کول. ځکه که چیرې د انسان په زړه کې د دنیا محبت فاته سي نو بیا په زړه کې د الله تعالی محبت نسي راتلی. او چې په کم زړه کې د الله تعالی محبت را نسي بیا د دنیا محبت سړی پر غلط رخ باندې چلی. بیا د دنیا محبت سړی هرې ګناه ته مجبوره کوي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حب الدنیا رأس كل خطیئة. د دنیا محبت بیا د هرې ګناه بنیاد دی. د هرې ګناه ابتدا چې وګورئ بیا د دنیا د محبت څخه شروع کیږي. نن زموږ او ستاسو معاشره د جرایمو د ګناو سره لبریز او ډکه ده چې په دې معاشره کې کومه جریمه او ګناه کیږي تاسو د هغې پسې پرده محرک وګورئ ضرور به د دنیا محبت. غل ولې غلا کوي؟ ځکه د هغې سره د دنیا محبت دی چې د دنیا یو څه اسباب او د دنیا یو څه حصه ماته په اسانه په لاس باندې راسي. د دنیا محبت دی دې عمل ته مجبوره کوي. بیا نه د چا پر زندگی صرفه لري، بیا نه د چا پر ژوند صرفه لري، بیا د بل مال لوټولو تم تیار دی، بیا د بل قتل کولو تم تیار دی. بدکاره زناکاره ولې بد عملي کوي؟ ځکه د هغې په زړه کې د دنیا د لذت سره محبت دی. دی د دنیا د لذت او د خوند عاشق دی. نو د هغې په وجه باندې د دې محبت په خاطر باندې دی د بدکارۍ ته تیار دی. شرابي ولې شراب خوري؟ ځکه د هغې په زړه کې د دنیا د محبت د لذت سره عشق دی او دی د دنیا د راحت د لذت سره په زړه کې اشنا دی. د هغې په خاطر باندې دی د عمل ته مجبوره دی. نو که انسان د انسانانو په زندگی کې په معاشره کې چې څومره جرایم کیږي او څومره نافرمانی کیږي چې د ټولو ګناو او د دې ټولو جرایمو در شا سړی وګوري چې دا سړی ولې د ګناه او جریمې ته تیار دی، ولې دا عمل کوي، نو د هغې در شا فس فرده محرک هغه د دنیا محبت چې د هغې زړه د دنیا د محبت څخه ډک دی او دی د دنیا محبت دی د عمل ته مجبوره کړی دی. نو خامخا دی په دې عمل کې مبتلا دی. نو ځکه په دنیا کې انسان د پاره زهد پیدا کول او زهد دا معنا چې د دنیا څخه بې رغبتي ښکاره کول او زهد دا معنا چې د دنیا محبت د زړه څخه لرې کول. دا زړه الله تعالی بسیط جوړ کړی دی. بسیط دا معنا چې په یو حال کې په دې کې دوه شی نه ځایږي. نو که چیرې په دې زړه کې د دنیا محبت راسي په دې حقیقي طریقه بیا په هغه زړه کې د الله تعالی محبت نه ورسره راسي. ټیک دا د ضرورت په وخت د انسان تعلقات ډیر کېدای شي، لیکن حقیقي محبت چې کم یو په زړه کې رالی که د دنیا دا رالی د الله دا نه ورسره راځي او که د الله محبت په زړه کې رالی بیا د دنیا دا نه ورسره راځي. په زړه کې الله تعالی دا صلاحیت او استعداد نه دی شي چې په یو وخت کې د دوه محبت په خپل ځان کې سره خوندي کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، هغوی وایي لو كنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا. که چیرې په دنیا کې ما د چا محبت و دې زړه ته اچولی او زما په دې زړه کې د چا د محبت ځای خالی پاته وی نو لاتخذت ابا بکر خلیلا، ما به د ابوبکر محبت و دې زړه ته اچولی. لیکن زما په زړه کې چونکې مخکې د الله تعالی محبت راغلی دی او الله تعالی زړه داسې جوړ کړی دی چې د هغې سره د بل چا محبت نه ځایږي، نو ځکه زما په زړه کې د ابوبکر محبت نه ورسره ځایږي، نو ځکه زه دې زړه کې د ابوبکر محبت هم نسم ورسره ځایولی. حالانکه حضرت مجدد الفسانی رحمه الله د ابوبکر قرب او نزدېکت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په کوم شکل بیانوي چې ابوبکر پیغمبر ته څومره نږدې و. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وایي د پیغمبر و مخ ته آینه و هنداره ونیسه. اوس په دې آینه و هنداره کې د پیغمبر شکل و صورت رالی. اوس دې شکل و صورت ته د دا نسې ویلی چې دا عین پیغمبر دی، ځکه پیغمبر جوهر دی او دا عرض دی. لیکن دې شکل و صورت ته د پیغمبر سما سوا بل څوک هم نسې ویلی.
ځکه چې د پیغمبر کم لباس دی هغه په دې شکل کې دی، چې د پیغمبر کومه لنګوټه ده هغه په دې شکل کې ده، چې د پیغمبر کومه چهره ده هغه په دې شکل کې ده، چې د پیغمبر کومه زندگی ده هغه ټولو په دې شکل کې ده. نو دا شکل د پیغمبر سره غیر هم نسی بللی. نو ابوبکر چې د پیغمبر سره به د نسبت واخستی، دا دې هم نسو ویلی چې ابوبکر عین پیغمبر دی، او دا هم سړي نسو ویلی چې ابوبکر د پیغمبر سره جدا بل سړی دی. نو حضرت مجدد الفسانی رحمه الله وی چې د ابوبکر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره قرب او نزدېکت، لیکن د هغې قرب او نزدېکت سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی که ما په دنیا کې د چا محبت زړه ته اچولی سوی نو ما به د ابوبکر محبت زړه ته اچولی وی. لیکن چونکې زما زړه کې مخکې د الله تعالی محبت راغلی دی، د الله تعالی د محبت سره بل محبت نه ځایږي، نو ځکه زما زړه کې د ابوبکر محبت هم نه ځایږي. نو مقصود می دا دی چې دا زړه الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې دی کې به یا دا محبت یا به دا محبت. ما درته وی د محبت یو به راځي په زړه کې، تعلقات ډېر کېدی سي. د سړي د مور پلار سره تعلق په یو حال کې، په دغه حال کې د اولاد سره هم تعلق، په دغه حال کې د زنانې سره هم تعلق، په دغه حال کې د قریبانو سره هم تعلق. تعلقات د انسان هغې مختلف کېدی سي، لیکن حقیقي محبت په زړه کې یو راځي، دویم محبت په حقیقي په زړه کې نشي راتلی. او چې کم حقیقي محبت په زړه کې راغلی، د تعلقات به ټوله د هغه تابع. که چیرې د الله تعالی محبت راغلی دی، بیا به د تعلقات د هغه چا سره چې څوک د الله تعالی طرف ته قرب و نزدېکت لري. او که چیرې د دنیا محبت په دې زړه کې ځای نیولی دی، بیا به د تعلقات د هغه چا سره خوښ د هغه چا تعلقات به خوند درکوي چې کوم څوک دنیا ته ډېر قریب خلک او دنیاداره خلک او د دنیا نږدې خلک، بیا به د هغو سره تعلقات ډېري. نو تعلقات د انسان هغې په یو حالت کې مختلف کېدی سي، لیکن هغه مختلف تعلقات به د هغه حقیقي محبت تابع وي چې کوم محبت په زړه کې رالی، د هغې په شکل به بیا تعلقات په هغه شکل باندې زیاتېږي. نو زړه کې دوه محبت نه راځي، یا د دنیا محبت یا د الله محبت. نو په دنیا کې انسان په زهد مکلف دی. زهد دا معنا چې د دنیا محبت د زړه څخه ایستل او د الله تعالی محبت و د زړه ته شغو کول. دا هیڅ امکان نه لري، دا ممکنه خبره په دنیا کې نه ده. دا صرف یو باطل خیال دی چې د انسان عقیده دا ده چې زما زړه کې د دنیا محبت هم دی او د دې سره زه د الله تعالی محبت هم ځای وم. مولانا روم رحمت الله علیه وی هم خدا خواهی و هم دنیای دون، او خدای او د خدای اتباع و متابعت و محبت هم غواړي، او د دې بیکاره دنیا محبت هم دی. این خیال است و محال است و جنون، دا محال او لغو خیالات او دا د لیونتوب خبرې دي. نو په دې خاطر باندې چې زړه کې د دې دوو محبتو سره یو محبت راځي. که چیرې د دنیا محبت راسي، بیا په زړه کې د الله تعالی محبت نه ورسره ځایږي. او که چیرې په دې زړه کې صرف د دنیا محبت وي، او چې کوم سړی د زړه کې د دنیا محبت لرې نه کړي او په هغې کې کمی نه راولي، بیا به د زندګۍ په دیني عباداتو کې پر موقع باندې دته مشکلات و پریشانی، بیا به پر هر ځای دته مشکلې، بیا به پر هر ځای د پریشانی، بیا د دین په کارو کې پر هر قدم باندې به دی نوک وهي لکه سړی چې مشت. نن زموږ او ستاسو معاشره ده، نه زموږ حال ستاسو څه پټ دی، نه ستاسو حال زموږ څه پټ دی. نن په معاشره کې که مشر دی، که کشر دی، که بوډا دی، که ځوان دی، که عالم دی، که امی دی، که هر څوک دی، چې کله مسجد ته راننوځي نو بیا د غریب په دې مسجد کې عبادت دی ناسته، لیکن هغې غریب ته دومره مشکلات دي او دا زړی دومره نفس تنګي ورکوي لکه دی چې پر سکروټو باندې ناست دي. او په دې تلاش کې چې دا د لمانځه رکات به څنګه ژر تیر سي، دا د لمانځه دعا به څنګه ژر تیر سي، هغه ګړی به کله راځي چې زه په یو منډه د دې مسجد ته څه ژر ووسم. د هغې وجه څه ده؟ حالانکې مؤمن خو په مسجد کې داسې دی لکه ماهی په اوبو کې، لکه ماهی چې په اوبو کې څومره خوشحاله وي، د مؤمن حالت په مسجد کې هم داسې. لیکن زما او ستا څه حال دی؟ د هغه سړی که بوډا دی که ځوان دی، ما درته ویل که د مشر دی که د کشر په شکل دی، ته یې دلته مجلس ته ور وباسه چې کله په مجلس کې غیبت هم دی، چې په مجلس کې
بهتان هم دی په مسجد کې مجلس کې بغض هم دی په مسجد مجلس کې عناد هم دی او ټوله مجلس د ګناو مجموعه ده بیا په 3 غنټې په دې مجلس کې دی نه ستړی کیږي نه خفه کیږي نه پریشانه کیږي د هغې وجه څه ده حالانکه دا د ټولو سره د الله تعالی ته محبوب ځای دی او دا مجلس او دا کوڅه او دا بازار د دې ټولو سره الله تعالی ته مبغوض ځای دی او دی د الله تعالی محبت په زړه کې لري لیکن د الله په محبوب ځای کې یو ګړی نسی کښېنستی او دی د بازار بغض په دماغ کې لري ځکه الله تعالی مبغوضه ځای بللی دی لیکن په هغې کې په ګنټو ګنټو ناسته باندې نه ستړی کېږي نه تنګېږي نو د هغې وجه دا ده چې کله زړه کې د الله تعالی محبت نه د دنیا محبت رالی بیا به د دین په اعمالو کې بیا به د دین په کارو کې بیا به په دینی زندگی کې انسان ته پریشانی او پر محل به سړي ته مشکلات او پر قدم به انسان د پریشانیو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه موږ په دې باندې په دنیا کې مسلمان په دې باندې مکلف دی او د دنیا کې د مسلمان بنیادی عمل او بنیادی خوی د انسان لپاره پیدا کول زهد دی زهد دا معنا د دنیا محبت د دماغ څخه ایستل اوس تاسو په دې خبره لږ په ښه طریقه سر خلاص کړئ دا ډیره مشکله او ډیره نازکه مسله ده چې یو طرف ته زما زندگی په دنیا کې تیریږي او زما ضروریات په دنیا کې پوره کیږي او زما د انسانانو سره تعلق د دنیا پر بنیاد دی او زه په دنیا کې وږی کېږم زما خوراک ته ضرورت یې هغه په دنیا پوره کیږي زه تږی کېږم زما اوبو ته ضرورت یې هغه په دنیا پوره کیږي زما په دې دنیا کې د سر سایه ته ضرورت یې هغه په مکان پوره کیږي او زما په دې دنیا کې د بدن ستر ته ضرورت یې هغه په لباس دی او لباس په دنیا پوره کیږي نو زه قدم پر قدم و دنیا ته مجبور یم او زه به په دنیا کې تجارت کوم او زه به په دنیا کې دکانداری کوم او زه به په دنیا کې ګټه کوم او زه به زما زندگی د دنیا په دې تجارتو په دې حالاتو کې روانه وي لیکن بل طرف ته به د دنیا محبت و دې زړه ته نه اچوم نو ما درته ویل دا دواړې خبرې سره جمع کول دا انسان ته لږ مشکل او ډیره نازکه مسله معلومیږي چې په دنیا کې به اوسېږې هم د دنیا ضروریات به ټوله پوره کوي او د دنیا په ذریعه به د حقوق العباد د انسانانو حقونه ټوله ادا کوي لیکن د هغې باوجود د دنیا محبت به دې په زړه کې نه وي نو دا هغه خبرې دي چې د دې دپاره الله تعالی انبیا کرام دې دنیا ته راستول او انبیا کرامو به د دې تعلیم دې دنیا ته انسانانو ته ورکوی چې انسانت دنیا کې به هم زندگی تیرے لیکن د دنیا محبت به دې په زړه کې نه وي او د انبیاو وارثان چې یا د علماو په شکل یا د بزرگانو په شکل یا د نیکو او صالحانو انسانانو په شکل چې هغې به د دې تربیت د دې تعلیم معاشره ته پیښاوی او د معاشرې په دماغ کې به د زندګۍ دغه شکل ورکوی لکه حضرت مجذوب رحمت الله علیه وی دنیا میں ہو لیکن دنیا کے طلبگار نہیں په دنیا کې خو یم لیکن د دنیا طلبگار نه یم بازار سے گزرتا ہوں لیکن خریدار نہیں په بازار کې روان یم بازار می ټوله وکاته لیکن د شي رانیونکی نه یم نو په دنیا کې به زندگی تیرې لیکن د دنیا محبت به دې یوه ذره په زړه کې نه وي ما درته ویل دا زموږ د دې کیفیت و شکل به څنګه وي اوس دا به څنګه کیږي چې سړی په دنیا کې ضروریات هم ټوله پوره کوي دکانداري هم کوي تجارت هم کوي او د دنیا ګټه کوي لیکن د هغې باوجود د دنیا محبت به د ده په زړه کې نه وي مولانا روم رحمت الله علیه مثنوي کې د دې عجیب بهترین مثال پیش کړی دی هغې وایي د انسان زندگی په دنیا کې د کښتۍ په مثال ده او دنیا او مال و دولت او کسب و تجارت د دې مثال د اوبو دی نو په دنیا کې کښتۍ بغیر د اوبو څخه نه چلیږي که یو سړی دا کوشش کوي چې زه کښتۍ پر وچه باندې چلوم او پر غونډیو او پر دشتو باندې چلوم نو هغې د کښتۍ د چلاو د کیفیت څخه ناخبره انسان دی نو په دنیا کې د کښتۍ چلاو بغیر د اوبو څخه نه کیږي نو د انسان زندگی په مثال د کښتۍ ده او مال و دولت په مثال د اوبو دی نو د انسان زندگی هم بغیر د مال و دولت څخه نه تیریږي په دنیا کې د عیال نفقه ګټل ضروري
په دنیا کې د ځان دپاره کور جوړول ضروري، په دنیا کې د ستر دپاره لباس ضروري، په دنیا کې د لوږې او د تندې ختمولو دپاره اسباب او وسایل برابرول ضروري. لیکن کشتی بغیر د اوبو څه نه چلیږي. اوبه د کشتۍ دپاره هلته فایدهمنې دي چې دا اوبه در کشتۍ لاندې، دا اوبه د کشتۍ یو طرف ته دا اوبه د کشتۍ بل طرف ته نو کشتۍ په ډېره ښه شکل ورباندې روان دي. لیکن خدا نه خواسته که دا اوبه د کشتۍ نسته ورشوه سوې نو بیا خو که کشتۍ نور هېڅ نه پوسي د هغه اوبه نسته شوه کېدل دا د کشتۍ تباهي ده. بس هغه کشتۍ غرقېږي، هغه کشتۍ د تباهۍ سره مخامخ کېږي. د هغه رقم د انسان زندگی بغیر د دنیا څخه نه تېرېږي نو دنیا به د انسان د زندګۍ تابع، دنیا به انسان صرف د ضروریاتو په شکل استعمالوي او دنیا به صرف په دې انسان حوایج پوره کوي او په دنیا به صرف انسان د نورو انسانانو حقوق ادا کوي نو بیا به د انسان زندگی په دنیا کې روانه وي. لیکن خدا نه خواسته که د دې دنیا محبت د و دې زړه ته ورشوس بیا خو لکه اوبه چې د کښتۍ و نس ته راورسېدي، بیا هغه اوبه د کښتۍ دپاره د تباهۍ ذریعه ده. دغه رقم دا اوبه چې کله د دې کښتۍ دا دنیا چې د دې محبت چې کله د انسان زړه ته راشوسو بیا دا د دنیا محبت د انسان دپاره د تباهۍ ذریعه ده. مولانا روم رحمت الله علیه وایي آب و اندر زیر کشتی پشتی است. اوبه که در کښتۍ لاندې روانې هغه د کښتۍ دپاره مدد دی، د کښتۍ د چلاو یو طریقه او ذریعه ده. لیکن آب و اندرون کشتی هلاک کشتی است. اوبه که د کښتۍ نسته ورشوه سوې بیا خو د کښتۍ دپاره د هلاکت ذریعه ده. نو په دنیا کې زهد کول او ما درته ویل زهد په دماغ کې زهد ته ځای ورکول دا لږ نازکه مسله وي چې د دنیا کې به اوسېږم، د دنیا ضروریات به ادا کوم او د انسانانو ټول حقوق به په دې دنیا سره ادا کوم، لیکن د هغې باوجود دا دنیا به زما په زړه کې ځای نه لري او د دنیا محبت به زما زړه کې نه وي او زما د زندګۍ ټوله مصروفیات او زما د زندګۍ ټوله وسوسې او سوچونه او منډې او ترنډې دا به د دنیا پورې متعلق نه وي. او زموږ د سلفو او زموږ د اکابرو او زموږ د صحابو زندگی هغه د دې دپاره یو عملی نقشه وه چې هغې د دې دنیا سره څنګه زندگی تېروله او هغې د دنیا ته په کم نظر باندې کتل چې په کم عصر کې د حضرت عمر رضی الله عنه دور حکومت رالی د ده په حکومت کې غالبا 22 لکه مربع میل مځکه در دې نظام سلطنت د ده در امارت لاندې راله چې غالبا د مځکې د نیمه کورې څخه هم یو څه زیاته حصه وه چې پر هغې باندې تنها د حضرت عمر رضی الله عنه حکومت چلیدی. او په دې عصر کې د روم او د فارس د قیصر او د قسرا خزانې دا ټوله مدینې منورې ته رالې. د مدینې منورې په مسجدانو کې به د غنیمت په شکل تقسیمېدې او د هغې لوڼې د منځانو په شکل د دې صحابه کرامو د کورو بشترې به یې راوارولې. په هغې کې صرف یو د کسرا د سر تاج رالی او د کسرا تخت رالی. د کسرا تخت 170 غزه دا په اوږده باندې و او 110 غزه دا په پساره باندې و او پر هغې باندې 53 منه 14 سیره صرف سونه لګېدلې وله او پر هغې باندې 1200 منه چاندي لګېدلې و، سپین زر باندې لګېدلې او هغې په داسې ملغلرو هغې په داسې عقیقو غمیو باندې مرصع او ښایسته و چې د هغې یو قیمت هغې دومره قیمت و چې بسته بسته ښارونه او د ښارو د انسانانو زندګۍ د هغې در مرګه کفایت کولی سو. نو په دې رقم پس د هغې د سر تاج رالی چې هغه 1.5 من تاج و او هغې ټوله په سونه و په غمیانو په ملغلرو کې جوړ او 1.5 من تاج چا پر سر نه سو ایښولی چې دی به کله پر دې تخت ناست و هغې به په زنځیرانو پر چت راځړېدی صرف د ده پر دې سر به برابر کړی بیا به دی ناست و د هغې هغه بوج به ټوله زنځیرانو نیولی و. په دې شکل په زرونو خزانې راغلې. آل ساسان دی غالبا 1140 کاله حکومت وکړي 1140 کاله د هغې حکومت لیکن د حضرت عمر په دور حکومت کې هغه سره دړې وړې سو د هغې ټولې خزانې مدینې ته رالې. په دې شکل د ایران خزانې رالې، په دې شکل د روم او د فارس خزانې رالې او مدینه منوره کې ډېره زیاته آبادي وه او د دې ټولو حاکم د دې ټولو مالک
او بلا شرکت غیری د دې واحد مالک حضرت عمر رضی الله عنه. لیکن د حضرت عمر رضی الله عنه زندگی په دې حالاتو کې څنګه تیرېدله؟ د هغې ټوله زندگی د ټاټ په لباس کې تیره سوه، چې د هغې په زندگی کې به په ټوله ژوند کې د ټاټ لباس چې به د اغوستی پر هغې به 14 سپینې همیشه لګېدلې وي، او هغې ټوله زندگی په کلکه ډوډۍ باندې چې هغې به د اوبو په زور تیروله، او هغې به ټوله میاشته کې یو ځل د غوښې خوراک کاوی، او ورځ به ټوله په ژړا کې او د امورو د سلطنت کې او پر دې سترګو پر دې مخ به د هغې د اوښکو لارې معلومې وي، او شپه به بیا ټوله د نظام د خپل عوامو د رعیت په خدمت کې په ولاړه په مدینه کې ګرځېدی. نو هغې د دې دنیا سره د دې سره په دې شکل باندې زندگی تېروله. ما درته ویل د دې ټولو مالک او د دې ټولو متصرف او با اختیاره انسان حضرت عمر رضی الله عنه تنه. یو ځل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کله دې پلار ته وکتل، دې پلار کې ډېر نقاحت دی او ډېره کمزوري ده، د هغې په دې رنګ کې ژړوالی دی لکه یو سړي چې د ډېرې زمانې څه خوراک نه وي کړی، او دې وخت کې د هغې عمر ډېر زیات رالی، بوډاوالي ته قریب دی. نو د هغې په بدن کې چې کله کمزوري محسوسه کله، نو هغه بچی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه زړه درد وکړي، هغه ورته ویل پلاره نن زما میلمه یې، زما په کور کې به زما سره خوراک کوي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د زوی دعوت قبول کړي، چې کله کور ته رالی، نفقې ته کښېناستی، چې کله ګوله ماته که په دې نفقه باندې وخوړله، ولړله، چې کله دې خولې له ورنږدې قبر ته کښېښه، ورته زوی زه یې نسم خوړلی. هغه ورته ویل پلاره ولې یې نسې خوړلی؟ ورته زوی په دې کې اسراف دی، 2 ساله نه دي، او 2 ساله نه ما په ټوله زندگی کې رسول الله نه ولیدی چې هغې دې 2 ساله نه خوړلي. نو بچی په دې اسرافو کې نسم ځان واقع کولی. هغه ورته ویل پلاره 1 سالن دی، صرف غوښې مې پخ کړي دي. دی ورته ویل بچی غوښې دې په غوړیو کې پخ کړي دي، غوښې جلا سالن دی، غوړي جلا سالن دی، او ما پیغمبر علیه صلات وسلام داسې نه ولیدی چې هغې په یو وخت کې ګوله په 2 سالونو کې وهله، هغه دې خوړله. بچی زارۍ ورته کوي، بدې ورته کوي، ورته ویل پلاره ملا اسراف نه دی کړی، نن بازار ته ولاړم، ما ته غوښه په ډېره ارزانه قیمت میلاو شوله، نو په نیم درایي مې غوښه راوړه، په نیم درایي مې غوړي ورسره راوړه، پلاره ما اسراف نه دی کړی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د بچي اصرار ویني، نو ورته ویل بچیه زما زندگی ده. حضرت عمر رضی الله عنه د سترګو کې اوښکې راغلې، ورته ویل بچی زه وم، رسول الله او ابوبکر و، دا د یو منزل پر 3 لارې مسافر. نو پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغه لار باندې سفر وکړي، خپل منزل ته ځان ورسوی. ابوبکر سفر وکړي، هغې هم خپل منزل ته ورسېدی. ورته ویل بچی په خدای قسم ما د ځانه سره دا عهد کړی دی چې زه به ځان د دنیا د راحتو څه ګورم، هسې نه چې زما په دې سفر کې خلل واقع نه سي او زه د دې ملګرو منزل ته ځان نه ورسوم. دې وخت کې دی د نیمې کورې د مځکې مالک دی، او دې وخت کې د ده پر 22 لکه مربع میله مځکه باندې حکومت جاری دی. لیکن د هغې باوجود د هغې زندگی د دنیا سره په دې زهد کې تېرېږي. دې ته ویل کېږي زهد، چې د ورځې د ټوله حکومت انتظام سنبالوي، او د ټوله حکومت کمان او واګې د ده په لاس دي، او د ټولو انسانانو ضروریات پوره کوي، هغې حقوق ادا کوي، او د زندګۍ ضروریات پوره کوي. لیکن بل طرف ته د دنیا او د مال او دولت سره په دې شکل استغنا ده. چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه عمر لږ زیات شو، فتوحات په مدینه منوره کې زیات رالو، نو صحابه کرامو چې د ده زندګي وکتله ډېره ستړې ور معلومه سوه. نو 6 صحابه کرام رالو، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد، دا په مدینه کې مشران صحابه او 6 سره دا غالبا 10 مبشره چې پر دې باندې په دنیا کې د جنت زیری سیو. نو هغې په خپل مابین کې مشوره کوي چې زموږ د امیر المؤمنین عمر ډېر زیات شو، او د هغې د نقاحتو د کمزورۍ زمانه راغله، او بل طرف ته د هغې مصروفیات دومره زیات دي چې ټوله ورځ په ولاړې ورباندې تېره سي، او د هغې شپه ټوله په خیمو کې په مدینه کې د خپل رعیاو په خدمت کې تېره سي.
نو تاسو راسئ چې دی امیر المؤمنین ته یو پیشکش وکړو او دا ورته وایي چې حضرت ته د خپل بدن د راحت دپاره لږ نرم لباس اغونده. د دنیا وفدونه راځي، د دنیا حکومتو استازي راځي، هغوی ستا سره ویني، لیکن ستا پر بدن باندې د ټاټ لباسي، نو ته لږ د خپل لباس نرم کا. او دویم به دا ورته وایي چې ته د ځان دپاره یو خادم وټاکه چې هغه خادم ستا سره د خوراکي وخت در معلوم کی او د بیت المال څخه ستا دپاره نفقه برابریږي چې د هغې په خاطر باندې ستا په دې بدن کې لږ قوت راسي او ستا سره لږ زندگی د اسانۍ په شکل روانه سي. اوس به حضرت عمر ته دا مشوره څوک وريادوي؟ نو هیچ چا کې دا نسته، دومره طاقت نسته چې حضرت عمر رضی الله عنه ته دا خبره ورپېښ کړي. آخر مشوره وسوه چې دا خبره د حضرت عمر در غوږه څنګه رسوو؟ نو برای مشوره وکړه چې ام المؤمنین حضرت حفصه دا د حضرت عمر لور وله، د پیغمبر علیه صلات وسلام د کور زنانه وه او زموږ د ټولو مؤمنانو مور وله. نو ورلو حضرت حفصې ته ویل چې زموږ خو دا مشوره ده، ته خپل پلار حضرت عمر زموږ امیر المؤمنین ته زموږ دا مشوره ور یاده کړه چې دی دې لږ لباس نرم کی او دی دې د ځان دپاره خادم وټاکي او دا نوره زندگی دې لږ په راحت و اساني کې تېره کړي. حضرت حفصه رضی الله عنها او دا هم ورته ویل که چیرې خبره ومنل سوله نو زموږ نوم به ورښیه، که چیرې خبره نه ومنل سوه زموږ نوم به نه ورښیه، چې دا چا مشوره وکړه. حضرت حفصه راله، د حضرت عمر رضی الله عنه کور ته راله. یو ساعت بعد حضرت عمر کور ته راننوت. نو حضرت حفصې رضی الله عنه هغه مشوره ورسره شریکه کړه چې اباجانه پر تا باندې ډېر د کمزورۍ عصر دی او ستا خوراکه ناکافي ده او ستا د زندګۍ ستړي و مشکلات ډېر زیات دي او د دنیا وفدونه تاله راځي، نو پکار دا دی چې ته د ځان دپاره او د صحابه هم دا خوښه ده چې دی لږ نرم لباس واغوندي او د دنیا وفدونه د ملاقات له راځي او دی د خپل خوراک دپاره خادم مقرر کړي او د بیت المال څخه د ده دپاره نفقه برابریږي. حضرت عمر رضی الله عنه ته چې کله حضرت حفصې خبره پیښه کړه نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته حفصې مشوره چا درکړه؟ د مشورې خلک راوښیه، کوم صحابه ته دا خوښه ده؟ حضرت حفصه رضی الله عنه ورته خبره مني او که نه مني د دې مشورې منلو ته تیار او که نه تیار؟ دی ورته مشوره منل خو څه کوې؟ په خدای قسم که دا خلک ما ته معلوم سي زه به د خپل بدن په وینو ورنګوم چې دوی زما متعلق تا ته دا مشورې درکړي. برای حضرت حفصه رضی الله عنها ورته حفصې ته د محمد رسول الله د کور زنانه او تا د محمد رسول الله د کور حالات په خپلو سترګو لیدلی دي او بیا ورته صاحب البیت ادرا بما فيه د کور مالک د خپل کور په حالاتو ډېر خبري. ورته حفصې هغه ورځ دې په یاد ده چې پیغمبر علیه صلات وسلام په داسې حال کې د دنیا څخه رخصت اخلي چې په ټوله زندګي یې په وربشینه نفقه باندې ځان موړ نه کوي، غنم خو څه کوي چې د هغې نفقه ونه. ورته حفصې ستا د رسول الله د مرګ شپه په یاد ده چې په کومه شپه باندې پر رسول الله باندې اخرنۍ شپه د دنیا راځي او د ده د زکندن کیفیت راځي، دې وخت کې د ده د کور د چراغ تیل نسته او بیا حضرت عایشه د یو همسایه د کوره څه تیل په کور ازغلی چراغ ورته بلی. ورته حفصې تا د رسول الله زندگی په یاد ده چې د رسول الله وفات په داسې شکل کې راځي چې د ده د بدن زغره د یو یهودي سره ګرو پرته ده او په هغې باندې دی د خپل کور زندگی روانه ساتي. آخر بیا حضرت حفصې ته وایي ته خو د رسول الله د کور زنانه یې، ته ما ته دا مشوره څنګه راکوې؟ ورته هغه وخت دې په یاد دی چې پیغمبر علیه السلام کور ته راننوتی او تا پر یو کټ باندې سربیره د هغې دپاره نفقه یې شوې وه او پیغمبر علیه السلام چې دې نفقې ته وکتل دا مخ مبارک کې بدلون راغلی، دا چهره مبارکه سره سوله او د هغه وخته دې حجرې ته راننوتی نه چې در څو پورې تا نفقه تا د میزه څه کښته کښېښوله نو دی په عاجزي باندې بیا راغلی هغه نفقې ته کښېناستې. ورته حفصې د رسول الله هغه وخت یېره دی چې د رسول الله سره یو لباس و یو لنګ و چې کله یې هغه پرېولی نو د ده سره دومره لباس نه و چې د ځان ستر په خوندې کړی وی. حضرت بلال حبشي د اذان څخه وروسته دروازې ته ورته ولاړو، بیا به یې نارې کې وله الصلاة والسلام علیک یا رسول الله،
ولې د الله رسوله د لمانځه وخت دی، لیکن د پیغمبر علیه السلام هغه لباس وچ نه و، د هغې سره نور بندوبست نه و. پیغمبر به بیا وځنډېدی، حضرت بلال به بیا رالی ورته وبدرېدی. چې کله هغه لباس کې لږ وچوالی رالی، د هغې څه وروسته یې پر بدن باندې وپېچی، بیا لمانځه له راووتی. ورته یې حفصې هغه وخت هیر دی چې ستاسو په کور کې یو ټاټ اوارو په ټوله کور کې څه نه و، او هغه ټاټ چې کله به پیغمبر ستا په حجره کې و، نو تا او پیغمبر به پر هغه ټاټ باندې پرېوتلاست. دویم نیمۍ د دې ټاټ دا به مې در ځان لاندې کاوی او نیمۍ به مې پر ځان هواروی. او یو شپه تا دا ټاټ پیغمبر علیه السلام ته غبر کړی و، غبرګ دې ورته ورکړی و چې دا بستره لږ پسته سي. پیغمبر چې د سهاره کښېناستی، تا ته ویلی ای حفصې ما ته ټاټ مه غبرګوه، ځکه دې بستره کې لږ پستوالی رالی، دې برای په د خوبه څه پر کښېنستو کې ما ته تکلیف راکړی. زما بستره پسته وه، نو د هغې په خاطر برای چې زه د خوبه سره کښېنستم نو زه په تکلیف سوم. نو هغه شپه ستا په یاده ورته حفصې هغه وخت دې په یاد دی چې یو زنانې پیغمبر علیه السلام ته په هدیه کې یو چادر راواستاوی، او پیغمبر علیه السلام در هغه وخت انتظار کاوی چې نور شی نه و چې بدن یې په پټ کړی وی، چې کله دویم چادر د یو چا د طرفه رالی، هغه یې پر ځان وپېچی، د مسجد نبوي لمانځه ته راووت. نو په دې شکل د پیغمبر زندگی ور یادوي او په دې شکل حضرت عمر رضی الله عنه ژړا کوي چې د هغې د ژړا سره د حضرت حفصې چیغې پورته سوې. اخر ورته وایي حفصې زه یم رسول الله دی، ابوبکر دی، دا د یو منزل درې مسافر یو. بیا ورته رسول الله ځان ورسوئ خپل منزل ته، ای حفصې ابوبکر ځان ورسوئ خپل منزل ته، او ځکه چیرې د دنیا په مشقت په راحتو کې راسم، د دنیا په لذتو کې راسم، نو هسې نه چې زما د دې منزل او د دې سفر په رسېدلو کې ما ته نقصان ورسېږي. نو په دې خاطر حفصې ما ته دا مشوره مه راکوه. دا هغه د رسول الله نایبانو، دا هغه د مځکې پر مخ باندې انسانانو او دې خلکو د دنیا سره د دې زهد، دا زما او ستا د زندګۍ عملي او یو مشقي نمونه و، یو مشق و چې ما او تا به د دې زندګي ته ګورو. ایا دې خلکو بچي نه درلودل؟ ایا دې خلکو کورونه نه درلودل؟ ایا دې خلکو قرابتونه نه درلودل؟ ایا دې خلکو ضروریات نه درلودل؟ ایا د دې خلکو سره مال او دولت نه و چې هغوی په دې شکل باندې زندګي تېرول؟ هغې صرف د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو ته خپل دماغ او سینه فراخه کړې، آزاده کړې، او په دې خپله سینه او دماغ کې د رسول الله تعلیماتو ته هغوی ځای ورکړی. چې کله مسجد نبوي کې ابولولو مجوسي په خنجر باندې ووایي په دې نس کې د سهار په لمانځه باندې ولاړ دی، صحابه کرامو چې د شا صف ته راکش کړي، نو چې کله یې شیدې لږ په دې خوله کې ور واچولې، شیدې د دې نس د زخمو سره ووتې. د ټولو صحابو دا یقین سو، د حضرت عمر رضی الله عنه دا یقین سو چې بس د زندګۍ سره د تګ وخت دی. حضرت عبدالله رضی الله عنه راوغوښتی، عبدالله ابن عمر ورته یې عبدالله راسه، ورسه ام المؤمنین حضرت عایشې ته د باندې څه آواز ورکوه، ورته امیر المؤمنین حاضرون، امیر المؤمنین حاضر دی. هغې د ابوبکر او د عمر سره د ابوبکر او د رسول الله په څنګ کې ځان له پټېدل او ځای غواړي. هغې را روان دی، د آخرت سفر ته را رسېدونکی دی، او هغې د دې خپلو ملګرو په څنګ کې یو ځای غواړي. حضرت عایشه په ژړا سو، ورته یې عبدالله دا ځای خو ما د ځان دپاره انتخاب کړی، لیکن چې عمر کله د خپلو ملګرو ته راځي نو زه د عمر ترجیح پر ځان باندې کولی سم. نو عمر ته وایي چې د دې ځای دې مبارک سه. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله عبدالله رالی نو عمر ته یې زیری ورکوي، ورته یې اباجانو مبارک د عایشې د طرفه د ام المؤمنین د طرفه اجازت میلاوس. ماره ورته یې بچیه چې کله زه وفات سم نو زما د مرګه بعد به بیا زما جنازه وروړي، او هلته به ما د امیر المؤمنین په الفاظو نه یادوي، په دروازه کې به نارې کې چې یا ام المؤمنین عمر بالباب، ای د مسلمانانو مور عمر په دروازه کې پروت دی. دنیا کې ما باندې د امیر المؤمنین نوم دی، هسې نه چې زما د دې هیبت په خاطر هغې ځای درکړی، د مرګه څه وروسته چې زما څه دا نوم ختم سي ما به د عمر په نامه باندې هغه دروازې ته پیش کړي. او چې کله وفات کیږي نو حضرت عبدالله ابن عمر بچی دی په دې زنګان سره په دې زنګانه باندې ایښی دی.
په یو ګانګوړه ژبه هغې ته دا وایي وایي سږ حالت کې یو خبره ورته کوي د عبدالله ابن عمر سر نه په خلاصېږي چې د دې څه څه راته وایي. آخر ورته وایي سږ حالت که امک غرق سي ستا مور دې تا غرق کې. دا په عربو کې یو سخته کلمه وه. آخر چې وایي دا زما سر پر دې خارو باندې کښېږده. چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه سر دی د خپل سر په دې خارو پورې موږي او په ژړا کې دا وایي ویل لک یا عمر ان لم یغفرک ربک. ای عمره که چیرې الله مغفرت نه درته وکړي د څومره هلاکت سره به مخامخ سي. د وفات څخه وروسته حضرت صهیب رومي رضی الله عنه جنازه ورکوي او د هغې څخه وروسته بیا دروازې ته راوړل کیږي او حضرت عایشه مبارکه خپله بستره د حجرې مبارکې څخه د باندې راباسي. د حضرت عمر رضی الله عنه قبر په هغه حجره کې ښخیږي او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې د قیامت په میدان کې زه راپورته سم ابوبکر به مې راسته لاستی او عمر به مې چپه لاستی او بلال به زما د مخه رواني چې د قیامت حساب و کتاب ته روانیږو نو دی به زما د مخه رواني او اذان به کوي. نو ځکه حضرت عمر هغه صحابو ته هم دا وایي حضرت حفصې ته هم دا وایي چې زه او رسول الله د یو او ابوبکر د یو منزل مسافر یو. نو هغې خپل ځانونه په ښه طریقه باندې خپل منزل ته ځان ورساوی. هسې نه چې زه د دنیا په لذتو راحتو کې راسم او زما د دې منزل په رسولو کې خلل راسي. نو ما درته وایي د هغې زندګي د دنیا سره په دې شکل تېرېدله او هغې د خپلو خلکو د خپلو عوامو د دې سره د هغې عدل په کوم شکل منبر باندې ودرېدی. ټول صحابه کرام حاضر دي او خطبه کې ورته اسمعوا و اطیعوا. زما خبره ته غوږ ونیسئ زما خبره په دې زړه باندې ومنئ زما د خبرې مخالفت چې ونه کوئ. حالانکه د حضرت عمر داسې روب دبدبه چې د هغې برداشت چا کولی نه سو چې د ده سترګې به پر چا باندې ولګېدې. حضرت سلمان فارسی په کنج کې ولاړ شو د یو فارس صحابي دی هغه ورته وایي لا نسمع ولا نطیع. نه دې خبره منو نه دې خبره ته غوږ نسو. دی پر دې منبر ورته وایي چې آخر پیښه څه ده ولې مې خبره نه اورې. ورته ای امیر المؤمنین دا ستا پر بدن چې کوم لباس دی دا کرته جوړه ده دا د فلانکي قسم چادر او پټوسه جوړه ده او دا چادران موږ ټولو صحابو ته په غنیمت کې رالو او ستا بدن غټ دی د یو چادر سه ستا لباس نسو جوړېدی. نو زموږ دا خطره او بیره زموږ دا ګمان دی چې تا د بیت المال سره یو څه زیاته کپړه اخیستې ده د بیت المال سره دې خیانت کړی دی. نو ځکه لا نسمع ولا نطیع نه دې خبره ته غوږ نسو نه دې خبره اورو. پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت عمر رضی الله عنه حضرت سلمان فارسی ته څه نه وایي په مجمع کې دستي غږ کوي وایي عبدالله چیرې دی عبدالله. نو حضرت عبدالله ابن عمر د صحابو مجمع کې ولاړ سو ورته یې عبدالله دې سلمان ته جواب ورکړه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دستي ورته وایي ای سلمانه چې کم چادر زما پلار ته په غنیمت کې رسېدلی دی زم صحابي یم د هغې په مثل چادر ما ته هم رسېدلی دی لیکن په هغه چادر کې زما د پلار کرته و لباس نه برابرېدی نو ما د خپلې ونډې چادر ده ته په هدیه کې ورکړی دی نو ځکه زما د پلار پر بدن باندې پوره لباس راغلی دی. حضرت سلمان فارسی چې کله جواب واورېدی ورته الان نسمع و نطیع. اوس خبر راته وکړه اوس یم اورو هم دې اطاعت کوو. په دې شکل د هغې خلکو زندګي تېرېدله. یو شپه ماخستن په د مدینې منورې په کوډلو کې روان دی او د خپل رعیت حال او خبر اخلي. نو که ګوري د یو کوډلې و څنګ ته تېرېږي دې کوډله کې چند ماشومان په ژړا دي. دې کوډلې ته په یو شکل سر ورپورته کوي که ګوري هغه ماشومان په ژړا دي مور یې پر یو اور باندې دیګ باندې کړی دی هغه دیګ ورته لړي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته یې زنانې د ماشومان ولې ژاړي. هغه ورته وایي بچی دا ماشومان پر دې باندې ژاړي چې د دې د خوراک دپاره څه نفقه نسته دا وږي دي د لوږې څخه ژاړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا هغه زنانې ته ورته وایي مورې په دې کې دي د دې دپاره څه باندې کړي دي. هغه ورته وایي په دې کې څه نسته صرف د دې بچیانو د تسلۍ او د آرام دپاره اوبه ورلی شوم نور یو څه نسته. ورته ستا دپاره د بیت المال څه وظیفه څنګه نسته. نو هغه ورته وایي د بیت المال چې کم حاکم دی زما او د هغې فیصله به پر پل صراط باندې سره کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا واورېدل د سترګو څخه یې اوښکې راغلې. ورته یې مورې د بیت المال حاکم ستا په دې حالاتو څه خبر دی. دا ورته وایي چې کله زما په حالاتو باندې خبر نه دی هغې دې زموږ حکومت پرېږدي هغه زموږ د حکومت اهل نه دی.
حضرت عمر رضی الله عنه په منډه راځي بیت المال د دې یو غلام د اسلم هغې ته وایي چې دا بورۍ پر دې شا باندې راکړه. هغې چونکې دی امیر المؤمنین دی نو هغې ورته یې بورۍ به زه در سره اخلم. ورته نه زما پر شا باندې راکړه. نو هغه بورۍ په منډه باندې رازغلی هغه غلام د شا ورپسې رازغلی. هغه بیا ورته امیر المؤمنین ته ستړی سوې دا بوج ما ته راکړه. دی ورته د قیامت په میدان کې به هم زما بوج ته راسره وړي. چې کله رالی عربو کې حیسا یو قسم حلوا ده، فنیر دی، غوړي دي، یو څه کجوري او خرماوي دي، دا سره ګډېږي. ژر یې په اور کې دا ور باندې کې په خپله یې لړي. اسلم غلام وایي په خدای قسم ما ولیدی چې ده به کله دا اور پکې په دې ژیره کې به دا دود په دې شکل باندې رالی چې ما له ژیرې اور واخیستی او ژیرې ور برابره که هغه ماشومانو ته یې کښېښوله. چې کله یې کښېښوله نو هغه ماشومانو چې کله هغه حلوا وخوړله د ژړا بجای هغه په خپلو بازیو په خندا کې اخته دي او ته یې ورته ګوري. د هغه مور ورته هغه زنانه ورته وایي ورته یې سړی چې الله تعالی د امیر المؤمنین پر ځای باندې ته امیر المؤمنین ټاکلی وی څومره به ښه وی. دی دا نه ورته وایي چې زه امیر المؤمنین یم. ماره ورته یې مورې چې کله سبا امیر المؤمنین له راسې ما به هم په هغه دربار کې پیدا کړي، ما به هم هلته وویني. نن خو زموږ دماغ خراب دی. که حاکم دی که هر سړی دی د هغې کم نصیبه یار د لاسه څه وځي نه. چې کله د لاسه څه وځي بیا د ده تصویرونه دي، د ده اخباري بیانونه دي، د ده فیسبوک دی، د ده نشر و اشاعت دی چې یاره ما خو دا وکړو، پلانکي صاحب دا وکړو، پلانکي صاحب دا وکړو، پلانکي صاحب دا وکړو. یاره څه کوي نه چې کوي هغه یې په کم نیت باندې کوي. زموږ حاکمان کم حال ته رسېدلي، زموږ مشران کم حال ته رسېدلي، زموږ واکمن کم حال ته رسېدلي چې د نیک عمل وکړي او پر هغې باندې دی خپل تصویر دا دستي ولګوي او په دې دستي د دې اشاعت وکړي او دنیا ته سره ورسي چې پلانکي صاحب خو داسې وکړو. نو زه هم هغه نیکي برباد ګناه لازم کم نصیبه چې نیکي دي څه و هغه خو در څه ولاړه نور هم پسې ګناهګاره سوي. حضرت عمر رضی الله عنه هغه مور ته وایي هغه زنانې ته وایي مورې چې کله د امیر المؤمنین دربار ته راسې سبا به ما ملته پیدا کړي. ځکه کافرانو لیکلي دي که چیرې مسلمانانو د حضرت عمر غوندې یو بل شخصیت په ټوله امت کې پیدا کړی وای نو بیا به د دې مسلمانانو د مځکې پر ټوله کوره باندې حکومت راغلی. نو دا هغه خلک دي چې د دې زندگی په زهد تېرېدل او د دې زندگی د دنیا سره په دې تعلق کې تېرېدل. په دې شکل حکومت وسو. زما وستا وروسته کم منازل روان دي. په دې شکل د حضرت عمر حکومت وسو. 10 کاله بعد بچی عبدالله ابن عمر په خوب کې ویني. نو حضرت عمر په ډېر وهم کې دی او د خولې وچوي او ډېر ستړی ستومان او ډېر غمزده او پریشانه دی لکه یو سړی چې د ډېرې ستړیا سره وځي. نو بچی پوښتنه ځینې کوي چې اباجانه څه پېښه ده؟ ورته وایي بچي 10 کاله مسلسل د حکومت حسابو، نن د دې حکومت د حسابه څه فارغه سوی. نو چې کوم چا په دې شکل باندې حکومت وکړي د هغې سره هم دومره مسلسل حسابونه دي. نو زما او ستا پر رحم پر حالاتو دې الله تعالی رحم کوي. نو د دغه خلکو زندگی زما او ستا دپاره یو نمونه وه او دا زما او ستا دپاره یو مشک او دا زما او ستا دپاره هغه شی و چې د دې نقشه او د دې قدم ما او تا د خپل ځان دپاره طرز عمل وبولو او پر دې نقشه باندې زندگی تېره کړو. نو په دنیا کې باطني خلق هغه دا دی چې د دنیا سره رغبت کمول او د دنیا څخه خپله توجه راګرځول او دنیا صرف د ضرورت در حده پورې استعمالول او نور د دنیا بجای د الله تعالی محبت په زړه کې اچول چې د هغې په خاطر پر روانو منازلو کې تا ته اساني، چې د هغې په خاطر په دې منزل کې تا ته په عباداتو کې مشکلات نه وي. علماو د دې عجیب مثال لیکلی دی چې د دنیا مثال څنګه دی. هغې وایي چې د دنیا مثال د بیت الخلا دی. دنیا کې یو سړی په زندگی کې کور جوړوي. نو د ډېرې زمانې څخه زموږ او ستاسو عصر دی د کور په فکرو سوچو کې په انجینرانو باندې د هغې دپاره نقشې برابروي، د هغې دپاره ترتیب جوړوي او هغې ته مال و دولت ورکوي. په دې کور کې دی څه جوړوي چې زما د ناستې حجره بدایي، زما د ډوډۍ حجره بدایي، زما د میلمنو کوټه بدایي او زما د کور صحن بدایي او زما د کور چت بدایي او زما د کور لویه دروازه بدایي، زما د کور کوچنۍ دروازه بدایي.
نو دی په ډېر محنت او په ډېر شوق او دغه رقم په ډېر الفت و مینه باندې په خپل کور جوړولو کې لګیا وي. لیکن د دې کور یو کنج دی د بیت الخلا دپاره هم انتخابوي چې په دې کې به بیت الخلا وي چې په هغه کې د انسان ضرورت پوره کېږي. اوس ته ماته دا وایه چې که چیرې یو سړی په دې کور کې بیت الخلا نه کړي جوړه چې هر څومره خوبصورت او ښایسته جوړه کړي نو د دې انسان زندگی په دې کور کې نه تېرېږي بغیر د بیت الخلا. نو بیت الخلا د انسان ضرورت دی، د بولو ځای د انسان ضرورت دی. که هر څنګه زندگی دی وغواړي په دې کور کې او په هر څومره بهترینه نقشه باندې د جوړ کړی او په بهترین مصرف باندې سره رسولی، لیکن چې کله بیت الخلا په دې کور کې نه د بیت الخلا څخه بغیر په دې کور کې زندگی دی نشي تېرولی. لیکن بیت الخلا د صرف د ضرورت ځای بولی چې کله ضرورت پیدا سو در بیت الخلا پورې راځي او چې کله ضرورت رفع سو د بیت الخلا څخه برته خپل کور ته راځي. لیکن یو سړی به تاسو په کم شکل بولی، هغه ته به تاسو څه وایست چې د هغې سهار هم دا سوچ دی چې بیت الخلا به څنګه جوړوم، د ورځې دا سوچ دی بیت الخلا له به څنګه ورځم، او ماښام دا سوچ دی په بیت الخلا کې به څومره کښېنم، او سهار بیا دا سوچ دی چې بیت الخلا څخه به څنګه راوځم. هغې 40 ساعته زندگی او سوچ د بیت الخلا په حق کې مصرفوي. نو زما په اصطلاح کې په دې دونه کور کې سوچ نه دی بند، د دې بجایه د ټوله زندگی او سوچ د بیت الخلا په زندگی کې بند دی. نو دا خو لیونی دی او دا زموږ په عرف کې پاگل بولي. نو د دنیا مثال د بیت الخلا دی. زندگی به د الله تعالی په عبادت کې تیریږي، زندگی به د الله تعالی په محبت کې تیریږي او زندگی به د آخرت په تیاری کې تیریږي. لیکن چونکه د انسان ژوند بغیر د دکاندارۍ نه کیږي، د انسان ژوند بغیر د دنیا څخه نه کیږي، د انسان ژوند بغیر د تجارت نه کیږي، نو هغه دنیا، هغه تجارت او هغه دکانداری ته به صرف د ضرورت تر مقداره د سړي توجه ورواوړي. دا نه معنا چې ته به سهار هم د دې دنیا په سوچو فکرو کې ورکې او غرمه به هم د دې په سوچو فکرو کې ورکې او ماښام به د سوچونو فکرونه او ورځ به د ټوله د دې په طلب او په منډو ترنډو کې در باندې تېرې شي. نو لکه څنګه چې د انسان په زندگی کې بیت الخلا یو ضرورت ده، دغه رقم د انسان په زندگی کې مال و دولت ګټل، دکانداری او تجارت دا صرف د انسان ضرورت دی. نه الله تعالی انسان د دې دپاره پیدا کړی دی او نه دا د انسان د زندگی مقصد دی او نه انسان په دې باندې مکلف دی چې نه زړه کې به د الله تعالی محبت دی، زندگی به د الله تعالی پر طریقه باندې چلیږي. لیکن چونکې زندگی ضرورت مال و دولت دی او مال و دولت ته به سړی د ضرورت در حده پورې نظر وغواړي. زموږ د دین هم دا تعلیم دی او د ټولو انبیاء کرامو د راتګ مقصد هم دا دی چې د انسانانو په دماغ کې دا خبره ورکړي چې دا دواړې خبرې سره جمع سي چې په دنیا کې به د زندګي هم تېرېږي او د دنیا محبت به د په دماغ کې هم نه وي. نو هغې په دې شکل چې د دنیا د حقیقت بار بار په ذهن کې استحضار کول او د دنیا متعلق چې زموږ اکابرینو څه فرمایلی دي د هغې بار بار مطالعه کول او د دنیا په حقیقت کې لږ سوچ فکر کول او په دې دنیا کې چې کوم عبرتونه وینو د دې څه لږ وعظ او عبرت اخیستل چې خلک په دنیا کې په کم شکل لیوني دي لیکن ځینې پاته په کم شکل ده. هغه دنیا د در کومه ځای پورې رسېدلې ده. بعضې خلک کله کله سړي ته وایي یاره زما کور دی، زما جایداد دی، زما مځکه ده، زما نظور ته هم ګوره کور شا دی، پر دې باندې په زرونو کلونه خلک تېر سوي دي. دا ستا غوندې د دې مځکې ډېرو خلکو دعوې کړي دي. د آدم علیه السلام سره ونیسئ د دې مځکې مالک و، دا سړی مالک، دا سړی مالک، نن دې دعوه کړې چې دا جایداد زما دی، نن دې دعوه کړې زما جایداد دی. ته ورسه د هغو نن حالات په کوم شکل دي، د هغې کوم طرف ته ولاړو جایداد به چاته ورپاته سو. نو زه دا وایم چې دا خبرې کول او د دنیا سره په دومره شکل مینه ساتل او د دنیا محبت چې د انسان په زړه کې بیا خو انسان ته په دینی کارو کې محل پر محل قدم پر قدم رکاوټونه وي، بیا خو په دینی کارو کې سړي ته مشکلات دي، بیا خو دین که محکهو په ښه طریقه سړی سر ته نسي رسولی. قرآن تعلیم دا دی یا ایها الذین آمنوا ان وعد الله حق. ای انسانانو د الله تعالی وعده بر حق ده. د الله تعالی وعده څه ده؟ یو ورځ به مرې، یو ورځ به د قبر سره پورته کېږي، یو ورځ به د الله تعالی و حضور ته د حساب و کتاب دپاره درېږي. دغه د الله وعده ده. مرګ د الله تعالی وعده ده، د قیامت په میدان کې راپورته کېدل د الله وعده ده، د الله و حضور ته د حساب و کتاب دپاره پیښېدل دا د الله وعده ده.
انه یا ایها الذین آمنوا ان وعد الله حق، دا د الله تعالی وعده بر حق ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ای انسانانو د دې دنیا زندگی میں دوکه نه کی. دا دنیا صرف په خدای قسم مناظر دي. بس کله الله تعالی د خوشحالی منظره راولي، کله الله تعالی د پریشانی منظره راولي، کله الله تعالی د مال او دولت منظره راولي، کله الله تعالی د مسکنت او د غربت منظره راولي. زما او ستا استعداد ګوري، زما او ستا امتحان ګوري، ما او تا ته ګوري چې د آخرت څخه په کوم شکل غافله کیږي. ایا په دې خوشحالي دوکه کیږي، ایا په دې غم باندې دوکه کیږي، ایا په دې مال او دولت دوکه کیږي، ایا په دې غربت او مسکنت دوکه کیږي، په کوم شکل دوکه کیږي؟ الله تعالی ورته زما وعده بر حق ده، نه مال او دولت در پاتېږي، نه مسکنت او غربت در پاتېږي، نه یو عمل در پاتېږي، نه بل عمل در پاتېږي. یو ورځ به مرې، زما حضور ته به پیښېږي، زما حضور کې به خپل حساب و کتاب پیښې. نو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، چې د دنیا زندگی دی په دوکه کې وانه چي. ولا یغرنکم بالله الغرور، دا شیطان ظالم خو دی پر الله باندې هم دوکه کوي. کله د خپل مال او دولت په وجه په دماغ کې دا خبرې نه درله درځي چې زه به یو ورځ مرم، یا به الله یي، یا به زه د الله و حساب ته پیښېږم. نو ولا یغرنکم بالله الغرور، چې دا شیطان ظالم دی، د الله پر ذات باندې دوکه نه کي. نو په دنیا کې د انسان زندگی ډیره مختصره ده. د دې څه وروسته منازل ګوري، او هغه منازل و راحت و اسانی الله تعالی د دنیا پر زندگی مقرره کړې ده، او د دنیا راحت و زندگی الله تعالی پر دین باندې موقوفه کړې ده، او د دین درستگی الله تعالی پر اخلاق و باطنو باندې موقوفه کړې ده. او ما ستاسو مخکې اخلاق و باطنو کې د زهد مقدر، د زهد مطابق یو څه خبره وکړه. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې د الله تعالی محبت راولي. الله تعالی دې مې زندگی کې د دنیا د محبت څخه زړه لري کی. الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هدایت باندې د زندګۍ تیرولو توفیق راکړي. الله دې دا څو خبرې قبول واخلي.